عبدالله ابن عمر پلار باندې روانو وی پلار اتلم یو قبر مقبره باندې تیر شوم د یو مقبره قبر اوشلید دا صحابه د کشف خاوندانو دا د کرامت خاوندانو یو قبر اوشلید او یو سړی ته بار راووته او ما سره پلاس کې یو وړه مشکیزه و دا وبو دا سړی چې بار راووت بل قبر اوشلید او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړی له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور او دا سړی دا لومبه ماته وی چې تند مړ شم اے مهرباني وکا لګي شانتي وبراکا لګي وبراکا د تند مړ شم وی غبل ماته وی چې ګوره وب ولا ورنکه چې ساس کې وبدل ورنکه وی یریدم په hebat وی چې مخ کې لاړم شپشوا یو بوډا د کور مخ کې ولاړه وا ملمسکه مې زه په لار ازم د شپې ځای مې نشته ورازا مونږ سره بیٹک کې بشپاو کې چې بیٹک تر نه وته ما وی مخامخ د دوی کور سره قبرونه د یو قبر نه आवाज مې وورید بول البول ومل بول البول ومل بول الشن ومشن بول بول څه شی دی مشک مشک څه شی دی د څه شی دی وی بوډا نه مې تاسو کې چې دا چغې ته اوري وی او دا سوي او دا سوق دی وی اگر راته وی چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خخت دا چغې د په خپل اورما د څه چل دی دا چغې ولې وی دی خو البول او مل بول 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 څه شی دی الشن مشن مشک مش څه شی دی وی دې ظالم چې متیازه کوله او 10 بینو چو موته د خدای ظالمه او 10 چو اے ظالمه اوخم چې متیازه کوي نو په یو طرف تر غونډي کی اے ظالمه سپیم چې متیازه کوي دیوال تخ پوچته کی ځان د خپل بولونه حتی الوسساتی اے ظالمه ګړه چیلم چې متیازه کوي لګ ټیټه شي او ځان ساتي نو حیوانات سپی ځان ساتي د بولونه دا خو فطری کې دي ځان ته ساته وي د به مړ پرې د نیک بخت بول پکې لاسي بول څه شه دی وي دا قشه دی چې اوس په قبر کې چې وي البول ومل بول بول څه شه دی اقه چې زاورما او دا بل ټکی چې وي الشن ومشن مشک مش څه شه دی وي دام ظالمو ډېر بخیلو یو سړی راغی وي چې د تند مړ شو مبارکا ظالم سره جام کې وب پرته وی ولې ورنکړي مرما تندنا خدای خاطر کو برا وې دغه مشکل ورشه دغه نو بوسکا غریب چې مشکل منډه کړي چې د مشکل کولو کلا غبه وبو یو ساس کې وب پکې نه وي ا مسافر په قضا پرې وته ساته ختم مړ شو او به ورنکړي اوس هغه قبر کې چغي وي الشن و مشن مشک سب شو مشک څه شی دی څه شو لمرونو دا یو شی د سره په قبر کې حسابيږي کدی نه کیو کړه دا قبر کې حضرت عثمان په مشکات شریف کې حدیث ته چې کله په قبر تیر شو او به جړل دومره به جړل چې اوخ کې به لم دی ګيري تور رسیدي اوخ کو به ګيره لم دکړه مرګري وته وی تذکر الجنه والنار فلات وی جنت او اور یاد او جاړي نه او قبر ته چې کینې نو بیا جاړي وی او ما د خپل محبوب نوریدلې دي چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د اخرت په منزلونو کې لومبه منزل دی که یو سړی دې کې بچ شورستو ردین آسانه ده او کدل تغیر شورستو ردین سخت ده بیا دو سیزونو باندې زمارونو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب ده ها تاسو سیزونو په دعاو فلار تیرې ده نبی علیہ السلام په دوه قبرونو ورتیر شو و انهما لا يعذبان دي دوړو ته په قبرونو کې عذاب ملاويږي و ما يعذبان فی کبیر سړي لوی سیس کې عذاب نه ملاويږي معمولی کارو دي ځان ساتل شو تیر لوی خبره نه وجه دي ځان نشو ساتل هر چې دا یو دی وکانه يمشي بالنميمه چغلی خورو چغلی د قبر چې څوک چغلی خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګي واما الاخر دا دویم چیو فکان لا یستنزه من البول بولو نه ځان نسات ځکه علما لیکي چې چغلی او چې څوک د بولو نه ځان نساتي دا پتلون والا اکثر دا بار یو خود ضرورت وی لکه پولیس کې دی فوج کې دی یا ضرورت دی دا خپره د مسر نه بته وباسو هغه خپل غریبانان خپل کوشش وکړي خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی
په دې ایرپورټونو کې دا پتلون والا لیزان له یو شی جوړ کړي په هغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي. یقین په خدای وکړه چې څنګه موږ ورته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک. انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري، دا تاسو ته ښه ښکاري خشته، دا دین اصحاب وی دي دې ته که لږ هم ورنږدې شو اصحاب وی دي. قسم دې د رسول الله مبارک طریقو باندې عمل حسن پیدا کوي. بول چې سړي په جامه پرېږدو په وجود پرېږدي بوی به کوي که به نه کوي. مونږ ته پیغمبر وی په ټوکړه ځان پاک کا، په کاغذ ځان پاک کا، په لوټه ځان پاک کا، بیا ورپسې په اوبو ځان پاک کا، صفا سوتره به ګرځې. مونږ ته پیغمبر وی مسواک مګه اور منزله مګه چې سار پاسې برشو کې ماسوتن چې به ود کېږي برشو وي ته دې مازیګر وته چې خلی سره خوا کې د تخلل نږدې کې ته ډیران کې چا خاخه والده ښه بنتې دي. مونږ ته وی شابه مسواک مګه رسول الله مبارک فرمای زیاتی وختله کټ کوا لاسونه خصفا کوا قهقه کوا پوده تبر او برا کاغا صفا سوتره به مونږ ته وی په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې وبې استعمال وا دې ټول په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ور پورې ټول انختی ښه بنت رواني. دا ګنده خلق دي ښه شکل تم ګوره شکل تم کله ګور نږدې شوي نو دا سرمنې دومره بدرنګه ده چې د حد نه وته. حسن دول خشتواله او خوشبو والے زما قسم په الله د رسول الله مبارک د سنت په تابعداري کې دا حسن نشته دا نو چې ادوي سکی نو دا د قبر عذاب چغله باندې د قبر عذاب ملاويږي. قبر کې دنه خطرناک شی دی دا د چغله په برکت څوک چغلی خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي الته قبر کې به دواړو ته عذاب ملاويږي او چغلی ډیر خطرناک شی دی ښا زمارونو انتهایی خطرناک شی دی. د چغلی خور په سبب که مرګ وشو د قاتل چې څومره ګناه کیږي دومره ګناه ورسره د دې چغلی خور هم وشو دومره ګناه د دې چغلی خور هم ورسره وشو. زه په دغه کې وم په ریاض کې یو عربي سره ناست وم نو هغه ګپ شپ لګاو درې څلور عربو پکې ما سره یو بل ملګری مو نو ما ته وی شیخ څو ښځې دي مې یوه او داسې ټوکې را پورې شروع کړې یو بل د یوه ښځه ابل یو واحد یوه ښځه ابل بل ته وی واحد یوه ښځه یا خدای څه ګناه مې څه کړې ده یعنې داسې خنداګانې ما پورې شروع کړه خاندي ته واحد یوه دې کړې ده ما یو کنه یوه ده چلو کم څه یوه ده کنه ابل بل څه ویله هو زوج واحد د یوه ښځه خدای مې ولې څه چل هغه ویلي 4 زوجات الحمدلله ما سلور دي الحمدلله ابل استاسو درې دي الحمدلله ابل استاسو دي سلور دي الحمدلله اما تاسو وي دا ما پلارو درې اوس مو سلورم وکړه په ماته مکه ودا درې ډېر دي چې نه بابا سلورم درته کوم په زور مې له سلورم خزا وکړه دا ولې تاسو یو خزا کوي مې دا چې تاسو بوزما پاکستان ته او بیا خیبر پختونخوا ته دی بوده او هغه وګدو سوق والا کېړو ته داسې لاندې وګورئ تا د دویمه ښځې نوم واخیست موږ دویمه ښځه کولی شي یو نه شو سنبالولی ته 2 3 4 تاسو به سنبالولی شئ موږ نه شو وی نه زموږ خو دا رواج دی چې ښځې ډېرې هغه ډېر لوی عزتمنې بچي ډېرې خلک یې خوښوي مې زموږ هغه خوی چې بچې دوهې اچې هلته کې خوی 2 بچي راوړو ژوند آسان छोटा खानदान जिंदगी आसान छोटा खानदान और जिंदगी आसान जुन आसान دا او छोटा खानदान او خوشحال घराना دا وای موږ وایو نه بڑا خاندان رسول الله خوشحال زیات بچی راوړه چې پیغمبر خوشاله شي رسول الله مبارک پی راوړه او ډوډۍ به څوک ورکوي آیا کنه الله به ورکوي مخکې ستا دا اوس چې څومره په منډو کې او په لارو کوڅو کې سبزی او دا دغه خرڅېږي دا خوراکونه او دا میوې وی پخوا ده وایه که نه هلکه جوار به څونه کېدل رسول الله جي صاحب څونه به کېدل من به جرب به څو کول 15 منه 2 منه داسې ده که نه اوس څو کوي هایبریډ 60 منه د په لاره راسي وه غنم به څونه کېدل زاړه زمیندار دي که نه 4 منه 15 منه به جرب کول او 60 کوي او جوار به یو فصل به جوارو ابم ټول گنجان به و لکه زموږ دغه مخکني وزیر اعظم د سر په شان ډېر مې بدي شي
ډېر مې بدې شي. ولې د ختم نبوت خلاف ظالم قانون پاس کړی. ګنجیان به ټول به ګنجه ونجي به ګنجه ونجي. هغه اوس ورشه یو وږي په دغه خبره چې د بشیر جان د خپې عمره دی. یو وږي غټ وږي. دا ټول خدای مخلوق الله پیدا کړي نه دی خېټه کې دی پروت دی. دلا دنیا ته تشریف نه دی راوړی خېټه کې پروت دی. او فرشتہ الله نه تپوس کوي مر رزق و سونه روزي ولولي کم تلا تشریف دنیا ته تا نه دی راوړی خدای مخکې روزي دلې لیکلی ده. مړه دا کبان و دا اوس چې دا څومره په کوڅو کې درپسې ګرځي. دا لا بړو دلته کې دا درېو لختو ته او د جیندي ته او سین ته سار نه ماښام پورې لامده خوشته به رالو پاو کبان به م نیولي وو اب هم ټول دله شو ډک وو. او چې مخلوق خدای زیات که په دې لارو کوڅو کې بسې میان ګرځي تازه میان خدای مو بخښه تازه میان بېله شو میان. داسې ګوره چرګان کوم ځای چرګ کې به میلمه راغی په دا کوڅو کې به خلکو منډې والې به او چرګ به په ټوله محله کې په دې کوټو ټسه ټوسه دنیا به خبر شوه چې سید رحمان حاجي صاحب میلمه راغلی. ټوله دنیا به خبر شو. او چې چرګ بیا ونیوه لالا چې به یې ونیوه په څو خرڅه په روپۍ نه یاره په 12 انې نه لږ زیات نو تر اته به چرګ لاسو کې به خوله شو جوړه به نه کېده. او چې کله به چرګ واغېست اوس یې ملا صاحب له یو ځای چې حلالي چرګ به بل چا حلالولی نه شو. او ملا صاحب له چې به یې یوړه د هغه ځان نه نخره به وه هغه به مټې ونغښتې او بډې به یې ووالې او خپې به یې هرتې کړې ته به یې ګني اتي حلالوي. او د دې ماشومانو به پس یو هیړو ولې چرګ حلالېږي لکه ټیک ویم که غلط دا مشران ټول ناست غوره وته دا ملا غاډو کې هم درته ویم چې هغه به خپې هرتې کړه او بسم الله خبرې مه کوې بیا ته ساه نوځي. اوس خو لس هلته کې هغه هلک حلالوي نو پکې خبرې بندو شو نو پکې بل څه خبرې مه کوې پکې دنه بیا ساه نوځي خدایه پاکه فارمولې وې ملا به وي بسم الله الله اکبر ولې هغه به پرې دونه کلمې ځکه چې مری به د هغه وه سر به یې هغه له وړه ملا غریب له به یې هغه سټ وړه سټ یې راکوټې چې دا غټ شي مری به ملا صاحب لا کله به ورله سانګونه وړل سانګونه ولې دې بانګ دپاره سانګونه اوچتی دا قصې اوس چې خدای مخلوق زیات که رښتیا ووایه چرګان په کوڅو ګرځي که نه دی دا چرګان او دا پارامی چرګان دا ارامیان چرګان دا پارامی چرګ دا خلک بېغیرته دې پارامو چرګان وکړل خفه کېږې ما پارامو چرګان دا د ټوله وینه او ګند خوراک پې خوري او ټوله مخلوق لګیا دی په دې څیزه نو حرام نه دی ټوله دنیا خوري خو دا ده چې ډېر ښه شی هم نه دی. خیر خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې روزي ته په خېټه کې د مور پروت دی او دنیا ته د تشریف نه دی راوړی روزي د له خدای مقرر کړې ده.